سلامونه ملګرو. آیا پوهیږئ چې د ای آی په مرسته عکسونه څنګه جوړیږي؟ موږ څنګه کولی شو چې د ای آی په مرسته ښایسته او سټایلش او وایرل عکسونه جوړ کړو؟ لکه څرنګه چې ما سره تاسو دا عکس کتلی شئ، یا هم دا عکس کتلی شئ، یا هم دا عکس کتلی شئ. نو څنګه کولی شو ملګرو چې دغه رقم ته عکسونه جوړ کړو، هغه هم بالکل وایرل په اسانه طریقې سره، بالکل په 15 منټه کې. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوښتنه کوم، که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي، او همدارنګه دغه ویډیو در سره لایک کړئ. او ما په ټلیګرام چینل او د واتساپ چینل لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی، د نور اضافي معلوماتو لپاره هغه هم در سره جوین کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. ها ملګرو، د هر څه نه مخکې به تاسو راشئ دغه پیکس پرانټ په نوم دغه اپلیکیشن به انسټال کړئ د پلی سټور څخه. پیکس پرانټ په نوم دغه اپلیکیشن دی، تاسو دلته هم نوم کتلی شئ پیکس پرانټ. دا مو چې کله انسټال کړه نو تاسو ته به دا راخلاص کړئ. چې کله مو راخلاص کړه دغه شان صفحه به درته راشي، دلته به زیات عکسونه درته راشي. دلته به شپږ عکسونه مخکې راغلي، خو لاندې به راشي په دا لوډ مار پرانټس په دې به کلیک کړئ، نور عکسونه درته راځي. همدارنګه بیا پې کلیک کړئ، نور عکسونه درته راځي. همدارنګه چې څونه عکسونه تاسو غواړئ هغه تاسو ته راځي. چې کوم یو عکس مو خوښ شو را به شئ په هغې عکس به کلیک کړئ. مثلا زه راځم په دغه عکس باندې ورته کلیک کوم. چې کله مې په عکس باندې کلیک کړل ته بیا راځم په شیر هغه جنریټ پرانټ په دې باندې ورته کلیک کوم. چې کله په جنریټ پرانټ باندې ورته کلیک کړو نو دلته به لږ لوډینګ روان شي. د لوډینګ نه پس به چې دی موږ ته دلته یو لیکنه وشي. مثلا زه راځم دغه لیکنې ته ګورئ تاسو، دلته تاسو ته به لیکنه وشي. دغه لیکنې هغې کې به درته ولیکي کاپي پرامپټ. چې کله یې کاپي پرامپټ درته ولیکه بیا دلته ګورئ دغه لیکنه پای ته ورسېږي. دغه پرامپټ ته یعنې دغه عکس په اړه معلومات دي چې څنګه موږ دغه سیسټم ته ورکړو جوړېږي. نو کاپي پرامپټ باندې مو کلیک کړئ، شین خط باندې تاسو ته یو ایډز راځي. دغه ایډز به وګورئ او بیا به راشئ دلته پاس په دغه علامه به ورته کلیک کړئ او بیا به دلته تاسو ته یوه بله علامه درکړي، په هغې به ورته کلیک کړئ. نو دغه ایډز به کټ کړئ. مثلا زه راځم دغه ایډز به دلته ضرب علامه اوس راکړي، په هغې باندې کلیک کوو نو زموږ سره به پرامپټ کاپي شي. دلته تاسو ښکاري موږ ته ولیکل پرامپټ کاپي، کاپیډ پرامپټ. بیا به راشئ تاسو خپل هغه ته ګوګل ته به راشئ. دلته ګوګل ته چې کله راغلی په ګوګل کې به ورته ولیکئ ګوګل ای آی سټوډیو، ګوګل ای آی سټوډیو دغه به ورته ولیکئ لکه څرنګه چې دلته تاسو سره ښکاري. دغه مو چې کله ولیکه په دې باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړ نو تاسو سره به دا شانتې یوه بله صفحه راشي. دلته ګورئ ملګرو، کیدای شي دغلته دی چې دی زموږ سره کار ونه کړه. ګورئ دلته موږ ته وایي چې تاسو هغه د بل ملک یې دا ملک کې دا کار نه کوي، تاسو به راشئ وي پي این به ورته آن کړئ. چې کله مو وي پي این ورته آن کړه بیا به راشئ له سره ګوګل ته به راشئ، بیا به ګوګل ای سټوډیو ولیکئ. چې کله مو ولیکه بیا به دغه باندې کلیک کړئ او دلته به لږ لوډینګ واخلي او انتظار به ورته وکړئ. د لږ انتظار نه پس به تاسو ته یوه بله صفحه راشي. دلته ګورئ ملګرو، تاسو دلته زما سره کتلی شئ چې دلته اوس یوه بله صفحه راځي. دا لوډینګ ګوره لوډینګ یې وخوړو. لوډینګ نه پس دلته موږ ته وایي یعنې انتظار وکړئ دغه هغه تاویږي، اوس بله صفحه راخلاصېږي. چې کله دا شان صفحه راخلاصه شوه دلته ګورئ دغه لاندې پلس دا جمع نشان چې دی په دې ورته کلیک کړئ او بیا په دې دویم نمبر باندې ورته کلیک کړئ اپلوډ فایل. په دې مو چې کله کلیک کړه دلته به راشئ خپل یو عکس به راواخلئ. دلته به بیا راشئ دا پوسټس ویډیوز په دې باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړه اوس دلته تاسو سره دغه شانتې صفحه راځي. دلته پاس په 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړه پاس 3 کرښې چې درته ښکاري په هغې به کلیک کړئ. چې کله مو پرې کلیک کړه تاسو سره دغه شان صفحه راشي. دلته به راشئ ګالري ورته ووهئ او تاسو سره به خپل عکسونه ګالري ته راشي، یعنې ګالري ته به تاسو لاړ شئ او هغې ځای نه به یو خپل عکس راواخلئ. مثلا زه راځم دغه عکس راخلم، بیا په ډن باندې کلیک کوم او دلته به موږ ته دا شانتې صفحه راشي. په دغه ځای کې به پاس دغه سټارټ ټایپینګ پرامپټ وایي. دلته تاسو شروع کړئ لیکل د دې په اړه پرامپټ چې موږ څنګه عکس جوړ کړو. موږ به هماغه پرامپټ چې کوم هغې ځای نه کاپي کړی هغه به دلته ورته پیسټ کړو. چې کله مو پیسټ کړو بیا په دا زیړ غشه ګورئ په دې باندې ورته کلیک کړو. نو ممکن په د 30 نه تر 50 ثانیو کې زموږ عکس جوړ شي. دغه ګورئ زموږ عکس چې دی هماغه رقم ته موږ چې کوم رقم ته هغه کړی و جوړ شو، هغه کوم عکس چې موږ ورکړی و په هماغه پکې لګولی و، هغه کوم عکس چې هغه دغه رقم ته و ټول هماغه ډیزاین کې جوړ شو. اوس به راشئ په دغه شي نشان به کلیک کړئ. دلته پاس ګورئ دغه ډاونلوډ شو. اوس بیا تاسو په دې ضرب علامه باندې کلیک کړئ. دلته تاسو همداسې ورته هغې ځای نه پرامپټ راخلئ او دلته ورته هماغه عکس راخلئ او عکس نه بعد چې دی تاسو به د هغې شي نشان کلیک کوئ نو ستاسو عکس به جوړېږي. ملګرو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو چې څنګه
کولی شو د ای آی په مرسته وایرل او نوي سټایلیش عکسونه جوړ کړو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچر مارسیل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو به الله سپارم د خدای په امان.